سلامونه ملګرو. په دې ویډیو کې به په راوټر باندې خبره کوو. لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ مونږه کنیکټینګ ډیوایسز شروع کړیو. مونږ ویلیو چې کنیکټینګ ډیوایسز چې دي په دوه ډوله دي، چې یو زمونږ سره نیټورکینګ ډیوایس دی او بل زمونږ سره انټرنیټ ورکینګ ډیوایس دی. نیټورکینګ ډیوایس زمونږ سره هاب، ریپیټر، بریج او سویچ وو چې په دې باندې مونږه خبرې وکړې. په دې مې تاسو ته ویډیوګانې جوړې کړي، په دې مې لیکچر درکړی او هغه مې په چینل کې اپلوډ کړی، تاسو کولی شئ چې ویې ګورئ. همدارنګه انټرنیټ ورکینګ ډیوایس چې دی په هغې کې مونږ سره لومبی چې دی راوټر دی. نو نن به په راوټر باندې خبره کوو چې راوټر څه ته ویلی شي. راځم سیسکو پیکټ ټریزر ایپ ته. ملګرو مخکې له دې چې زه تاسو ته پریکټیکلي کار وکړم راوټر باندې، غواړم چې د راوټر په اړه لږ څه معلومات تاسو ته درکړم. اول دا چې راوټر څه ته ویلی شي. مونږ ویلې راوټر چې دی یو انټرنیټ ورکینګ ډیوایس دی، صحیح ده. نو راوټر از انټرنیټ ورکینګ device. Internet working device works under network layer of OSI model. Network layer of OSI model and used to connect two or more different network is called router. Router are different, صحیح ده. router څه ته ویلی شي. router is an internet working device, works under network layer of OSI model and used to connect two or more different network. مونږ ویلي چې راوټر چې دی یو انټرنیټ ورکینګ ډیوایس دی. راوټر یو انټرنیټ ورکینګ ډیوایس دی. راوټر لایر 3 ډیوایس دی. لایر 3 ډیوایس زمونږ سره چې دی په اوس آی ماډلونو کې نیټورک لایر دی، صحیح ده. نیټورک لایر راوټر چې دی دا یو فول ډپلیکس ډیوایس دی. راوټر په local area network, wide area network او metropolitan area network کې یوز کیږي، صحیح ده. بله خبره دا چې راوټر چې دا دوه لوکل ایریا نیټورک سره کنیکټ کوي. راوټر یو انټرنیټ ورکینګ ډیوایس دی. راوټر لایر 3 ډیوایس دی، یو فول ډپلیکس ډیوایس دی. راوټر په لوکل ایریا نیټورک، وایډ ایریا نیټورک او میټروپولیټن ایریا نیټورک کې یوز کیږي. راوټر دوه لوکل ایریا نیټورک سره کنیکټ کوي. بل خبر دا چې راوټر چې دی 3 موډونه لري. راوټر مونږ په سویچ کې هم خبره کړې وه. سویچ هم 3 موډونه لري، راوټر هم 3 موډونه لري، صحیح ده. فرق نه لري. هغه هم یوزر موډ درلوده او دا هم څه دی یو یوزر موډ دی. هغه هم پریویلیج موډ درلوده
پریویلیج موډ درلود او دا هم یو پریویلیج موډ لري. پریویلیج موډ ته چې دی انیبل موډ ورته هم وایي. صحیح ده. دریم چې دی زمونږ سره دی دریم نمبر زمونږ سره دی ګلوبل کنفیګریشن موډ. یوزر موډ، پریویلیج موډ او ګلوبل کنفیګریشن موډ. یوزر موډ به تاسو په څه باندې پیژنئ؟ یوزر موډ چې دی دا علامه لري. صحیح ده. او دوم موډ چې دی هغه هیش علامه لري. صحیح ده. او ګلوبل کنفیګریشن موډ چې دی هغه بریکټ کې به لیکل شوي چې کنف ټي. داسې یو علامه لري. زه تاسو ته پریکټیکلی ښایم. صحیح ده. بله خبر دا چې دا خو زمونږ سره راوټر، نو راوټر په اړه به تاسو څه پوه شوي یاستئ. بل راځم راوټینګ ته چې راوټینګ څه ته ویلی شي. آی پی راوټینګ. آی پی مطلب انټرنیټ پروتوکول. نو اوس آی پی راوټینګ څه ته ویلی شي؟ routing is the process of moving IP packets from one network to another network is called routing. Routing se tawai. Routing is the process of moving IP packet from one network to another network. IP packets from one network to another network. bala khabar da che IP routing types چې دي زمونږ سره درې ټایپ دي. IP routing زمونږ سره درې ټایپ دي. یو static routing دی. دویم چې دی زمونږ سره دی default routing دی. او دریم چې دی زمونږ سره دی dynamic routing. IP routing types چې دي static router دی, default routing دی او dynamic routing دی. دا چې static router څه ته وایي, default او dynamic په دې باندې تفصیلي خبرې کوو. صحیح ده. خو اوس یوازې دومره زده کوئ چې IP routing څه ته وایي. IP routing is the process of moving IP packet from one network to another network. IP routing types چې دي موږ سره static router دی, default routing دی او dynamic routing دی. صحیح ده. او بل دا چې راوټر څه ته ویلی شي, نو په دې په اړه دا تاسو انشاءالله چې پوه شوي یاستئ. نو په بله ویډیو کې به انشاءالله په موډونو باندې خبره کوو چې دا موډونه چې دي دا در پیژنمه. صحیح ده. نو تر بله ویډیو پورې په پاک الله مو سپارم.